خدمت والو تاسو ورشئ دسترخوان تیار کړئ. بس شاته راشه په چوت شي وسره ولې کله چې دی هغه به تاسو لا پاسه کې لوڅ شي دواړه او روان شي بس ما ملګرو د پښتو یو فنکار جهانګیر خان هغه په تبلیغ کې لاړو او کم فلمونه یا ډرامې څه چې دي هغه یې پرېښوده. د دې کم حقیقت چې دی هغه در سره بیانومه. داسې چل دی که نه تاسو دا څه ویډیو هغه کتې هم شئ څه تاسو وکتې په سکرین دا وخت تاسو ته ښکاري په کم کې چې هغه ږیره پرېښودې ده او کم د تبلیغ په لاره باندې وتې دی. نو دا داسې چل دی که نه دا څه ویډیو چې دی ګورئ تاسو لکه په خپله ورته سوچ وکئ دا ږیره چې دا هغه یې لګولې ده نقلي یعنې کم حقیقت کې ریل ږیرې نه ده بل چې کم دی هغه د ډرامې یو پارټ چې کم دی هغه شوټ کوي په هغې دپاره چې کم دی داسې د تبلیغ یو پارټ څه پکې راغلی دي نو هغه کوي. نو اوس زیات تر کم خلکو چې دی هغه دا ویډیو راغستی دي او هغه په سوشل میډیا شیر کوي چې آیا جهانګیر خان چې کم دی هغه دا هر څه پرېښود اوس په تبلیغ کې ووتو نو په دې کې څه حقیقت نشته. الله تعالی دې له توفیق ورکړي او الله تعالی دې داسې وکړي چې د دا کم په تبلیغ کې لاړ شي دا کم ګانې یا څه چې دي دا تاسو به کتی شئ مختلف قسم او دا هر څه پرېږدي نو ډېره زیاته به ښه وي. خو دا کم ویډیو یا څه چې چلیږي او دا خلک چې له کم رنګ ورکوي نو هغه داسې نه ده. نو دغه کم معلومات چې کومه ویډیو چې ما غوښته خپل کتونکو سره هغه شیر کم دغه ویډیو به تاسو سره شریک کړه انشاءالله. بل ویډیو کې ملاویږو. الله حافظ.